بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول خزو د اسلامي جمعیت طلبه د هغوی د ټولو ملګرو په خاصه توګه باندې د فیصل چې زموږ ډېر ښه کشر دی، کلیوال مې هم دی، هغوی ټول یو جهان مننه کوم. ما سره په سټیج باندې ناست استاد محترم پروفیسر عباسین یوسفزی صاحب او صادق صاحب او نور ټول ملګري دي، جاوید شاه درمان دی، هغوی ته سلامونه او احترامات. دغه څو شعرونه چې لږه شان نشه باندې کار نه کیږي، لږه شان نشه باندې کار نه کیږي، نور په شوګیره باندې کار نه کیږي. ما خو په ټپو جانان را خپل کړلو، څوک وایي ټپه باندې کار نه کیږي. مننه. او ما خو انتخاب نور کړو، خو ملګرو د محفل ته چې موږ کتو نو غوښتنه بل شان ده. خدا ورته ډالۍ کوم چې دا ستا ټپه، دا ستا غزل واوا، دا ستا ټپه، دا ستا غزل واوا، خو دلته کیږي په بدل واوا. دا ستا ټپه، دا ستا غزل واوا، خو دلته کیږي په بدل واوا. او هسې خو ډېر د بوتلان په دنیا، خو ولې بعضې نیم بوتل واوا. مننه. د ژوند په لاره ډېر نیمګړی یمه، پروردګار ډېر نیمګړی یمه. د ژوند په لاره ډېر نیمګړی یمه، پروردګار ډېر نیمګړی یمه. زه درته وایم ارمانونه د زړه او ته یې شمار ډېر نیمګړی یمه. زه درته وایم ارمانونه د زړه او ته یې شمار ډېر نیمګړی یمه. او ته مکمل زما دپاره یې، خو زه ستا دپاره ډېر نیمګړی یمه. او د غم بلا ته به دې نه پرېښودم، د غم بلا ته به دې نه پرېښودم، داسې جړا ته به دې نه پرېښودم. وخته په منډه یې منم در سره، وخته په منډه یې منم در سره، خو دومره شاته به دې نه پرېښودم. وخته په منډه یې منم در سره، خو دومره شاته به دې نه پرېښودم. او دا یو احسان به دې منم غربته، یوې ګناه ته به دې نه پرېښودم. دا یو احسان به دې منم غربته، یوې ګناه ته به دې نه پرېښودم. هوا د هجر به دې مړ کړي مشال، سپېرې هوا ته به دې نه پرېښودم. او د سوات څه ملګري ناست دي، هغوی ته یې دغه شعرونه ډالۍ چې کل کائنات کې ګرځي، څوک چې په سوات کې ګرځي. کل کائنات کې ګرځي، څوک چې په سوات کې ګرځي. او دس په وینو وکړي بیا په جومات کې ګرځي، او دس په وینو وکړي بیا په جومات کې ګرځي. پرون موړ شوی سړی په ذات او پات کې ګرځي، ما باندې سرخ کلیا په ملاقات کې ګرځي. ما باندې سرخ کلیا په ملاقات کې ګرځي. او مشاله یو دیدن و لامې خیالات کې ګرځي. او اخري څو شعرونه وامه چې خلک دا توهین دی، خلک دا توهین دی، ویل رښتیا توهین دی. قاضي بغلا کې گیر شو، کوی نو بیا توهین دی. قاضي بغلا کې گیر شو، کوی نو بیا توهین دی. او مشرانو نه ډېر وبخښنې سره چې دا بعضې هلک، دا بعضې هلک سم د اجرا توهین دی. خلک دا توهین دی، ویل رښتیا توهین دی. او قاضي بغلا کې گیر شو، کوی نو بیا توهین دی. او دا بعضې هلک دا د اجرا توهین دی. او د ګل مثال تا سره ستا د ښکلا توهین دی. او تش په کتو د الزام نه لګوي، تش په کتو د الزام نه لګوي، نه په مړو د الزام نه لګوي. خو زما قاتل به زما ډېر نږدې وي، څوک په پردو د الزام نه لګوي. او اوس هلکان د جینکو نه لاندې، اوس هلکان د جینکو نه لاندې په جینکو د الزام نه لګوي. اوس هلکان د جینکو نه لاندې په جینکو د الزام نه لګوي. او دوی د ظالم تشبیه د سپي سره کړي، مړه په سپو د الزام نه لګوي. یا چې ښه نشه یمه نو ښه یمه، یا چې په سجده یمه نو ښه یمه. نو زه په طبیبانو نه رغېږم،
زه چې تا سره یم نو ښه یم او خدایه د خدایانو دې ساتلی یم شکر ستا بنده یم نو ښه یم او ستاسو ښار کې خلک په رنګونو مړو زه پکې ساده یم نو ښه یم او خوی د مشال راته راکړی دی ویښ چې ټوله شپه یم نو ښه یم او په دې شعرونو اجازت غواړم چې جام مې که پیالی شراب ماته کړی ډالی شراب زه د بنګو بوټی یم ته هم لیونی شراب بانګ وایي ټپې کوي سکلي دي جینۍ شراب بانګ وایي ټپې کوي سکلي دي جینۍ شراب پاتې دي یارانو بس مانه په نیستی شراب و ستا خولې خولې بدن ستاسې په مرۍ شراب او ستا خولې خولې بدن ستاسې په مرۍ شراب او ګوټ په د کوثر کوو بیا ورپسې پای شراب او ته چې مشال ولیدې زرې ویل هی شراب